اوریدونکو دا وخت کې موږ د محمد شیرین دهقان صاحب سره ناست یو کوم چې شاعري هم کوي ډېره ښکلې شاعري کوي سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. بسم الله. کاکا ستا نه تپوس کوم. السلام علیکم. زما د وطن مشرانو د پاکستان مشرانو عزتمن ضرورو تاسو دا خبرې واورئ او په دې خبرو بیا خبر غواړم ستاسو ده. او موږ ښکلی پاکستان غواړو، ښکلی یو وطن غواړو، د سرو ګلو ګلشن غواړو. موږ بچي د پاکستان یو، ګوره ګوزان به په قربان کړو، خوځان به پاکستان کوو. په ښه حاجت زینت لرو، ښه شان شوقت لرو، بې شانه ښه طاقت لرو. موږ به لرې غاصبان کړو، واړه به په لاس ورکړو. دا دی د مسلمان وطن، د غیرت د ایمان وطن، د غریب هم د خان وطن. یو غمدوري پې موږ نه یو، موږ به لرې شیطان کړو، وطن په پاکستان کړو. وایي ننګ وکړئ د دهقان سره، نیکي وکړئ د ځان سره، همت وکړئ د قام سره. بیا غیر غماز به نه وي، ټول وطن به په امان کړو، وطن په پاکستان کړو. وایي د مسلمان په نوم جوړ شوی پاکستان دی.